السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ. نن بیا په یو نوي ویډیو کې تاسو ته حاضر یم. په نن ویډیو کې د موبایل د چارج د ځای جوړولو طریقه تاسو ته ښیم. زموږ په یوټیوب چینل کې د موبایل مستریتوب مکمل کورس تاسو ته درکول کېږي. خدای دې وکړي چې دغه ټولې ویډیوګانې تاسو وګورئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو همدغه لایک کړئ او شیر یې کړئ تر څو نورو ملګرو پورې دغه ویډیو ورسیږي. نو راځو چې څنګه کولی شو د چارج ځای جوړ کړو. نو غواړو اوس د دغه موبایل د چارج ځای بدل کړو. نو زه موبایل خلاصوم. صحیح شه. نو څنګه کولی شو چې دغه خراب ځای د چارج لرې کړو او بل نوی ولګو. نو نن به د چارج ځای د لرې کولو طریقه تاسو ته وښیم. ډېر په اسانه لرې کېږي او یو داسې طریقه درته ښیم چې څنګه تاسو نوی چارجینګ بیس ولګوئ نو بیا به د قهوې کار ته ضرورت نه وي، یعنې په هغه اول وار لګولو سره به چارجینګ بیس کار کوي. نو اوس به دغه چارجینګ بیس د چارج ځای لرې کړو د خراب. صحیح شه. نو زه یو څه پیسټ راخلم. صحیح شه. نو زه اډګن چالو کوم. زه اډګن په واسطه دغه تاسو به لرې کوئ په دې طریقې سره. نو چارجینګ بیس لاندې به زه د اډګن ونیسم تر څو دغه پیسټ ویلی شي او چارجینګ بیس ځان خوشي کړي. نو اوس به یو څه وخت صبر وکړو تر څو دغه چارجینګ بیس لیم ویلی شي او ایس لرې کړو. موږ خو چارجینګ بیس لرې کړو نو اوس به بل نوی ولګو. صحیح شه. نو یو څه لیم به ورکړئ، تازه به یې کړئ. له هغه وروسته به چارجینګ بیس ورته جوړ کړئ. نو ما دغه چارجینګ بیس ورڅخه لرې کړ. نو هر موبایل خپل چارجینګ بیس لري. نو دا قسم چارجینګ بیس له ما سره هم شته. نو بدل یو نشئ وراچولی. تاسې وغواړئ د یو بل موبایل چارجینګ بیس ور واچوئ. نو هر موبایل خپل چارجینګ بیس لري. نو دا له وخته سره به تاسې بیا ورسره بلد شئ او نو هر چارجینګ بیس به بیا تاسې پیژنئ. دا له وخته سره کېږي چې تاسې څومره ټایم پکې تېر کړئ نو تاسې ته به د هر موبایل چارجینګ بیس معلوم وي. نو زه به دغه چارجینګ بیس راواخلم، نوی چارجینګ بیس. په دې باندې زیړ پلاستیک ته نو دغه په لیم باندې د قهوې په واسطه یو څه سپینې کړو. نو بیا په اول وار لګولو سره به انشاءالله برق تېروي. تاسې کولی شئ د دغه لیم په واسطه هم سپینې کړئ، د دغه لیم په واسطه، او کولی شئ د دغه لیم په واسطه هم سپینې کړئ. نو موږ دغه لیم راخلو تر څو کار اسانه او اسوده وشي. صحیح شه. نو زه په د چارجینګ بیس په خپو باندې دغه لیم یو څه ناڅه ږدم. صحیح شه. نو اوس به یو څه پیسټ به هم په دغه ولګو. صحیح شه. نو دا د موبایل پیسټ دی د یو څه لرې کولو لپاره دا استعمالیږي. نو دا لیم ښه منظم لګول کېږي. صحیح شه. نو یو څه پیسټ مې هم پرې ولګول. نو اوس غواړم په دې باندې قهوه کش کړم تر څو دغه لیم صحیح ولګول شي. صحیح شو.
نو د یو خراب سرکټ په واسطه به په چارجینګ بیس د پاسه داسې کېږدئ تر څو هغه خپې موږ ته ښکاره سي او کاویه پرې کش کړو تر څو هغه خپې سپینې سي. نو زه یوازې کاویه داسې وروړم. صحیح شو. نو موږ د کاویې په واسطه دغه چارجینګ بیس سپین کړ. زه یو څه صفایي وکړم. نو تاسې ولیدو چې اوس د چارجینګ بیس ټولې خپې سپینې شوې. صحیح شو. تاسې وینئ. نو چارجینګ بیس خو څه ناڅه تیار شو. نو د چارجینګ بیس په دغه ځای به هم موږ یو څه لیم ولګوو. صحیح شو. تاسې ته زه ښیم دغه تر څو دغه په دغه سرکټ کې دغه ځای صحیح شو په دغه ځایونو باندې به صحیح کلک تم شي. صحیح شو. مضبوط یو څه لیم چې موږ په دغه چارجینګ بیس په دغه ځایونو باندې ووایو نو داسې به کېنوو پرې ولګوو نو لا به کلک بند شي. نو زه یو څه لیم راخلم. نو په دغه پورې هم یو څه لیم شته نو زه دا سپینوم. صحیح شو. نو اوس یو بله طریقه تاسې ته ښیم. دغه د چارجینګ بیس خپې چې دي دا به یو څه دلته به یو څه نوک ورته کېږدئ او په دغه ځای به یې یو څه راکږې کړئ. صحیح شو. دغسې ډېر سوکه په احتیاط سره. صحیح شو. صحیح شو. په دغه طریقې سره نو لیږ به یې راکږې کړئ چې هلته په سرکټ کې په سمه توګه ولګول شي. زه دا هیډ ورته نیسم او تاسې باید د ټویزر په واسطه هم معلومولی شئ چې لیم ویلې شوی ده که نو لیم اوبه کېږي چې تاسې دغه ټویزر پرې کېږدئ نو په پوه به شئ چې لیم ویلې شوی ده. نو بیا به موږ دغه چارجینګ بیس څوکه راواخلو او په دې طریقه به یې پرې کېږدو. نو هلته د پاسه به د چارجینګ بیس چې کوم پوینټونه دي د سرکټ سره یو رقم رالو سیده نو په چارجینګ بیس به بیا یو څه زور وکړئ له پاسه د ټویزر په واسطه نو تاسې ته به معلومه سي چې چارجینګ بیس ولګېدو او نور چارجینګ بیس ښوري نه. نو دغه اسانه طریقه ده. له پاسه به یې هغه پوینټونو ته ګورئ بیا تاسې ته معلومیږي چې چارجینګ بیس ولګېده. نو ځینې وخت داسې راځي چې تاسې د چارج ځای ولګوئ خو چارج نه اخلي. نو دغه په 5 پوینټونو باندې چې د چارجینګ بیس کوم دی یا څو کاویه پرې لګوو د چارجینګ بیس په نقطو باندې څوکه کاویه تېروو نو بیا دا د چارج ځای جوړیږي. نو دا ځینې وخت دغسې پیښیږي خو ډېری وخت چې تاسې په صحیح توګه ولګوئ سپینې کړئ یو څه یې کږې کړئ د چارجینګ بیس نقطې نو بیا بالکل صحیح لګېږي. نو ځینې وخت که کار ونه کړي یوازې به کاویه پرې تېره کړئ انشاءالله جوړیږي. زه یې اوس ګورم چې آیا برق اخیستی ده او که نه نو وبه ګورو او د چارج د معلومولو بله طریقه هم تاسې ته ښیم. او کله چې تاسې چارجینګ بیس بدل کړو نو څنګه معلوم کړو چې آیا دا چارجینګ بیس موږ روغ لګولی ده او که خراب. نو په روغ چارجینګ بیس کې تر 5 ولټه یا 5.1 پورې او که له 5 څخه کم و نو پوه شئ چې دغه چارجینګ بیس تاسې خراب لګولی ده. نو څنګه کولی شو چې خپل چارجینګ بیس موږ معلوم کړو دغه د چارج ځای چې موږ روغ جوړ کړی ده. نو روغ چارجینګ بیس تر 5 ولټه پورې برق باسي. نو موږ به وګورو چې دا څومره برق باسي.
نو تاسې میټر کې ولیدل چې موږ ته یې 15.12 پورې نمبر راکړ، نو زموږ چارجینګ بیس بالکل روغ لګېدلی ده. که چیرې 15 څخه کمې نمبر وي نو بیا چارجینګ بیس خراب و. نو ما دغه سور تار د میټر د سیم کارت باډۍ پورې ولګاو، تاسې وینئ سور تار، او دغه تور تار په واسطه چیکینګ کوم او تاسې به میټر په دې په واسطه چالو کړئ. لومړی داسې تاسې وینئ دغه د غږ ساوند ځای وینئ، دا به دلته کړئ مخامخ، نو بیا به یخ چیکینګ وکړئ. په دې طریقې سره تاسې د هر څه مثبت او منفي معلومولی سئ، د ټرمینل هم مثبت او منفي معلومولی سئ. تاسې وینئ دغه یې مثبت ده او دغه یې منفي د اواز یې وکړ. صحیح څه منفي اواز کوي هر وخت او مثبت شماره ورکوي. تاسې وینئ نو زه د چارجینګ بیس مثبت او منفي معلوموم. باید تاسې خامخا په چارج کې دغه صحیح ولګوئ تر څو چارج موبایل واخلي. نو زه لومړی دغه د دغه سر نه ونیسه، دا اخري پوینټ یعنې اواز یې وکړ، دا د چارجینګ بیس منفي ده. باید دا خامخا په دې سرکټ کې صحیح ولګول سي دغه پوینټ، او یو دغه مثبت ده، دا شماره یې ورکړه. تاسې وینئ دغه د چارجینګ بیس دغه اخري خپه دا مثبت ده او دغه منفي ده. که دا به صحیح لګوئ تر څو موبایل چارج صحیح واخلي. او دغه منځ کې چې کوم پوینټونه دي دغه له دې سر نه ونیسه، دغه دوم پوینټ، دریم، څلورم، دا د کمپیوټر سره د وصلېدو پوینټونه دي چې کله موبایل کوډ واخلي یا سافټویر خراب شي. نو دغه پوینټونه که تاسې په چارجینګ بیس کې صحیح لګولی نو کمپیوټر سره به موبایل وصل کېږي د کیبل په واسطه او کوډ او سافټویر به یې جوړېږي. او که تاسې ونه لګوئ پروا نه کوي، خو چارج هم اخلي، بیا یې هم چارج اخلي چې تاسې دغه نقطې صحیح ونه لګوئ. که چیرې تاسې دلته لیم ور واچوئ ډېر او سره ولګېږي نو بیا د موبایل ټولې بټنې کار نه کوي، یوازې به چلانېږي او بندېږي. بس کله د چارج ځای بیرته لرې کړئ او صحیح دغه ټول پوینټونه په هر یو باندې ولګول سي د چارجینګ بیس، نو بیا بټنې کار شروع کوي او چارج به هم اخلي. نو دغه په دې طریقې سره د چارجینګ بیس منفي او مثبت معلومول طریقه وه چې تاسې ته مې وښووله. اوس تاسې دغه د چارجینګ بیس دغه 15 پوینټونه هلته قطع سوي بیخي مابینه تللي په دې سرکټ کې، نو تاسې به څنګه کولی سئ چې بیا هم د چارج منفي خو ګراوند ده او دغه مثبت یې بیرته پیدا کړو تر څو د چارج ځای بیرته جوړ کړو. یعنې دغه لاندې چې کوم 15 پوینټونه دي دا بیخي بالکل ختم سوي وي. نو چې دغه تاسې به بیرته څنګه لګوئ چې په نور ځایونو دغو ته تاسې جمپر وکړئ دغه چارجینګ بیس ته تر څو د چارج ځای بیرته جوړ کړو. نو ځینې موبایلونو کې دا راځي چې د چارج ځای لاندې پوینټونه په سرکټ کې مکمل ختم سوي، نو دا بیرته هم جوړېږي. صحیح څه د لګولو د چارج د ځای د جوړولو طریقه تاسې ته ښیم چې لاندې ځای ختم سوی وي، نو څنګه کولی شو چې د چارج ځای جوړ کړو چې لاندې پوینټونه مکمل ختم سوي وي. دا طریقه هم په دې ویډیو کې درته ښیم. راځئ نو ما پاور سپلای شروع کړو. د پاور سپلای په واسطه به تاسې وینئ دغه نسواري رنګ پورته دې ته کپیسټر ویل کېږي. یو دا کپیسټر ته چې چیرې تاسې کپیسټر ګورئ له کپیسټر له یوې څنډې څخه به تاسې جمپر دلته وکړئ نو بیا برق جوړېږي. نو تاسې به نور پسې ګرځئ نو چې دغه پرزه وګورئ، له دغې پرزې نه به خامخا یو طرف د چارج مثبت وي د چارجینګ بیس. صحیح څه نو زه تاسې ته طریقه ښیم د چارج مثبت څنګه پیدا کړو. که د چارجینګ بیس مثبته نقطه ورکه وي منفي خو اسانه پیدا کېږي، نو مثبت یو څه مشکله ده. نو زه دغه د پاور سپلای دغه منفي تار د چارجینګ بیس پورې بندوم. صحیح څه او د پاور سپلای دغه ګرم تار د یو ټویزر پورې بندوم. صحیح څه نو دلته په دې سرکټ کې 2 کپیسټره لګېدلي دي چې یو نه به خامخا د برق مثبت یا د چارجینګ بیس مثبت پیدا کوو. چې له هغه نه جمپر وکړو چارجینګ بیس مثبت ته نو موبایل به برق ورکوي. نو په دې طریقې سره د چارج مثبت پیدا کولی سو. نو اوس زه طریقه ښیم. یو کپیسټر دغه ده، صحیح څه یو کپیسټر دغه د نسواري رنګ کې
او یو کپیسټر دغه ده صحیح څه چې تاسې وینئ دا د ټرمینل شاته د ایسي خواته لګېدلی ده څنګ ته په نسواري رنګ کې. نو زه دا کپیسټر اول ګورم چې آیا دغه د چارج مثبت ده او که نه برق ورکوي او که نه. نو په دې طریقې سره به زه چیک کړم صحیح څه زه دا دلته لګوم. زه دغه ټویزر راخلم او دلته چې موږ کوم کپیسټر تاسو ته وښو لومړی دا کپیسټر چیک کوو چې آیا دغه د چارج مثبت ده او که نه. موبایل ته له دې نقطې نه چې د چارجینګ بیس ته جمپر وکړو آیا برق ورکوي او که نه. نو زه به لومړی په دې طریقه دا چیک کړم صحیح څه زه دغه پرزې ته ما دغه ټویزر ور نږدې کړ کپیسټر ته. نو زه به دا چیک کړم. تاسې په میټر کې ولیدو موږ دغه ټرمینل ته دغه د میټر تارونه ولګول چې ومکاتو په ټرمینل کې 4.19 یا 20 پورې برق راځي 4.12 پورې. نو له دې نه معلومیږي چې دغه پرزه موبایل ته چې له دې نه دغه ته جمپر وکړو چارجینګ بیس ته دا د چارج مثبت ده او موبایل به چارج په صحیح توګه اخلي. که چیرې په یو بل موبایل کې تاسې ګورئ دغه د چارج منفي ده او دا مثبت ده صحیح څه نو که چیرې دا منفي ورک سي دا وینئ دغه پوینټ بیخي له بیخه وخیږي. په دې طریقې سره لکه زه یې خراب کړم تاسې ګورئ یعنې دغه د چارج منفي ما مکمل یعنې ختم سه رانه ورک سه دغه پوینټ لکه دغسې ده دغه پوینټ دا رقم روغ دغه نو دغه ما مکمل ختم کو له بیخ نه لرې سي ختم سي نو څنګه به منفي پیدا کوي. نو دغسې له دې څنګ نه له دې نه هم جمپر کولی سي دغلته یو ځای وګروئ په کاویه باندې له دې نه هم دلته جمپر کولی سي. له دې ټیم نه تاسې د نو تاسې که چېرته دغه منفي نیمه ورک کړ دغه پوینټ مې بیخي لرې کړو نو تاسې دلته شاوخوا یو ځای وګروئ د چارجینګ بیس خوا کې دغه سپین کړئ د کاویې په واسطه نو یو شاته خواته کوم ځای خالي نو له هغه نه تاسې دغه منفي ته دغه د چارجینګ بیس منفي ته جمپر وکړئ نو جوړ به سي. نو د چارجینګ بیس منفي ډېر په اسانه پیدا کېږي. مثال دغه پوینټ مثبت او دا منفي د منفي یعنې بیخي له تاسې څخه ورک سو د کاویې په واسطه خراب سو ختم سو په دې سرکټ کې. نو تاسې دلته یو ځای د کاویې په واسطه وګروئ لږ لیم ورکړئ او له هغه نه بیا دلته جمپر وکړئ نو د چارج منفي به پیدا سي صحیح څه. نو تاسې هر ځای چې وګروئ دغه ټول منفي ګراوند ده د هغه په واسطه د کاویې په واسطه تاسې وینئ. نو له دې نه تاسې دلته جمپر وکړئ دغه د چارجینګ بیس منفي ته نو منفي به پیدا سي. نو مثبت پیدا کول یو څه سخت دي منفي خو بیخي اسانه ده. له دغه ځای نه تاسې جمپر وکړئ دغه سپین چې دغه د چارجینګ بیس پرې تم کېږي له دې نه هم تاسې دغه ته جمپر وکړئ نو یا یو څه لیم ورکړئ اضافه نو چارجینګ بیس منفي به جوړ سي. نو دغه د منفي او مثبت پیدا کولو طریقه وه. د چارجینګ بیس په باره کې یو څو اضافه معلومات د موبایل د چارج اخیستلو لپاره باید چې موږ کومې پوینټونه صحیح ولګوو. د موبایل د چارج اخیستلو لپاره په چارجینګ بیس کې دا نقطه دا د سر نقطه او دا نقطه دا مثبت او دا منفي ده باید دغه موږ صحیح ولګوو نو موبایل چارج ته یې اخلي. او که چیرې دغه پوینټونه دغه سل پوینټونه دا موږ ونه لګوو هلته
یا یې مات کړو ځینې یا یې ونه لګو نو بیا کمپیوټر چې کله موبایل کوډ واخلي یا یې سافټویر خراب شي خو بیا به یې کمپیوټر نه اخلي سافټویر به نه ورته کېږي کوډ به یې نه خلاصېږي نو د سافټویر لپاره د کوډ لپاره باید موږ په چارجینګ بیس کې دا نقطې خامخا ولګوو ښه صحیح ولګوو که چیرې دغه پوینټونه له یو بل سره ولګېږي دغه ډیټا پوینټونه نو بیا موبایل ټولې بټنې کار نه کوي او یوازې به موبایل چلانېږي پاور بټن او بیرته به بندېږي دغه پوینټونه چې شارټ یا سره ولګېږي نو دغه پوینټونه باید موږ صحیح ولګوو تر څو کوم وخت موبایل د کوډ مشکل پیدا کړي یا سافټویر مشکل پیدا کړي نو بیا به کمپیوټر موبایل کیبل اخلي نو لګېږي یا ځینې وخت د موبایل خپل چارجینګ بیس خراب شي نو موبایل کې د چارج اخیستو علامه خپله راځي او تاسې به چارج ته لګولی نه وي خو هلته د چارج علامه راځي لکه چارج چې اخلي نو دا هم د چارجینګ بیس چې کله خراب شي دغه مشکل پیدا کوي ځینې وخت موبایل ته چارجر ولګوو نو د چارجر لایټ بند شي دا هم د چارجینګ بیس مشکل ده باید چارجینګ بیس لرې شي او په صحیح طریقې سره بیرته کېښودل شي ځینې وخت موبایل ته چارج ورکړو خو موبایل چارج نه ذخیره کوي دا هم د چارجینګ بیس مشکل ده باید چارجینګ بیس بدل شي او په صحیح طریقې سره چارجینګ بیس صحیح ولګول شي تر څو موبایل چارج ذخیره کول شروع شي او ځینې وخت د موبایل سیټ نه لګېږي یو مخیزه بند وي نو د چارج ځای ورڅخه لرې کړئ او بیرته یې صحیح طریقې سره ولګوئ بیرته نو موبایل به چلانېږي ځینې وخت سیټ د چارجینګ بیس له وجې هم بندېږي چې د چارج ځای خراب وي نو موبایل نه لګېږي نو کله چې د چارج ځای ورڅخه لرې کړو موبایل وګورو موبایل چلانېږي نو د صحیح طریقې سره د چارج ځای بل ولګوو موبایل به راکړو شي او په غټو سیټونو کې کله چې د چارج ځای خراب شي نو موبایل جام کېدل یعنې ټچ یې خپله کار کوي یا یې ټچ سم کار نه کوي یا یې جام کېږي نو په دې سره د غټ موبایل چې د چارجینګ بیس مشکل حل شي چارج ځای بدل کړي نو سیټ بالکل روغ شي نو دا د چارج مشکلات